سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. بلوچ مجاهدین وایي د بلوچستان هوایي ډګر مو لمبو کې پټ کړ. تیر ماښام 6 بجې د بلوچستان ایالت په ګوادر کې د پاکستان او چین لخوا جوړیدونکي د بلوچستان نړیوال هوایي ډګر باندې په نړۍ توغندیز برید ترسره شو چې زیات مالی او ځاني زیان یې اړولی دی. د بلوچستان لیبریشن فرنټ ویان میجر ګراهام سهون نیوز ته رالیږلې خبرپاڼه کې د یاد برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی جنګیالي د MB-12 راکېټونو په واسطه هوایي ډګر باندې برید کړی دی او دقیقاً یې هغه ځای په نښه کړی دی چې پاکستاني پوځیان او چینایي انجینران پکې اوسېدل او تر کار لاندې وو. ګهرام ویلي دي چې یاد هوایي ډګر د CP پروژې برخه ده چې د بلوچستان له رضایت پرته د چین په مرسته پاکستان د بلوچانو د ملي منابعو د غارت لپاره په لار اچولې. د امریکا د سولې طرحه د ارزونې پایلې د مصالحې عالي شورا ته سپارل کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا غړي وایي ټاکل شوي چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د طرحې په هکله لیدلوری د دې شورا 15 کسیزې کمیټې ته وسپاري. د مصالحې عالي شورا غړي او عبید الله سلیم وایي چې د یونس قانوني په مشرۍ د ملي مصالحې عالي شورا 15 مشرتابه غړي به د دغو لیدلورو له ارزولو وروسته د امریکا د طرحې په هکله خپل لیدلوری یادې شورا ته وسپاري او د دې شورا له هوکړې وروسته به دا طرحه د حکومت لخوا د ترکیې په غونډه کې مطرح شي. تمه ده چې تر روانو څو اونیو پورې افغان حکومت، سیاسي مشران او طالبان د ترکیې په جوړیدونکې غونډه کې چې پایله یې د افغانستان لپاره مهمه بلل کېږي ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دغې 15 کسیزې کمیټې کې به د دې شورا پر نورو غړو سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او عطا محمد نور هم حضور ولري. افغان کمانډو ځواکونو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 19 طالبان ووژلي او د دوی موټر بم یې له منځه وړی دی. د کمانډو ځواکونو د ځانګړي عملیاتو له قلي اردو څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد چاڼیز عملیات کړي چې 19 طالبان یې پکې وژلي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې هوایي ځواکونو 9 بجې او 10 دقیقې په هغه حموي موټر بم هوایي برید وکړ چې د یادې ډلې له لوري د ملکي او نظامي کسانو د مرګ ژوبلې لپاره تیار شوی و. بریتانیا د پاکستان نوم د سفرونو د بندیز په سر لیست کې راوستی. بریتانیا د پاکستان نوم د سفرونو د بندیز په سر لیست کې راوستی دی. بریتانیوي چارواکو ویلي چې د کورونا له نوې څپې سره هممهاله یې ځینې هیوادونه د سفرونو د بندیز په سر لیست کې راوستي دي چې په هیڅ صورت د دوی وګړو ته د سفر او تګ راتګ اجازه نشته ده. بریتانوي چارواکو یې په ظاهرا لامل د کورونا وایرس پراختیا ښودلې ده، خو ځینې رسنۍ وایي چې دا پریکړه سیاسي اړخ لري. راپورونه وایي چې د ځینو احتمالي ګواښونو د ختمولو لپاره ښایي پاکستان د سفرونو د بندیز په سر لیست کې راغلی وي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فاریاب کې د طالبانو 3 مهم غړو په ګډون 26 ترهګر ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د فاریاب ولایت ګریزوان ولسوالۍ سرچخان کلي کې د طالبانو په تجمع باندې هدفمند عملیات ترسره کړل. د دغو عملیاتو په پایله کې د طالبانو 3 غړو قاري مجیب الرحمن عرب، ملا تولا د سرې قطي قمندان او قاری شکیب په ګډون 26 طالبان ووژل شول او 33 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. د افغانستان په تړاو امریکا د جرمونو پر نړیواله محکمه خپل بندیزونه لرې کړل. امریکا د افغانستان په تړاو د څېړنو په برخه کې د جرمونو پر نړیوالې محکمې لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا بندیزونه نامناسب و نو ځکه یې لرې کړي دي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال د جرمونو پر نړیواله محکمه بندیزونه ولګول چې دوی په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جنایتونو پلټنه پیل کړه. ټرمپ ویلي و دوی د دې محکمې غړي نه دي او یا د محکمې یې د سرتیرو جنایتونه نشي څېړلی، خو اوس د بایډن ادارې پر دغه محکمه لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې هم ویلي چې د دغې محکمې پر غړو لګول شوي بندیزونه لرې کړل شوي دي او دوی له دې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د جرمونو پلټنې ته ادامه ورکوي. امریکا او ایران د اټومي تړون په اړه په غیر مستقیم ډول خبرې کوي. امریکا تایید کړی چې راتلونکې اونۍ به هغه غونډه کې ګډون کوي چې په ویانا کې د ایران اټومي پروګرام پر موضوع بحث کوي. ویل کېږي امریکایي چارواکو ان له ایراني چارواکو سره د مخامخ خبرو وړاندیز هم کړی دی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له امریکا سره مخامخ خبرو ته اړتیا نه ویني او په ویانا کې به د امریکا له استازو سره مخامخ خبرې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې امریکا به پر تهران لګېدلي بندیزونه د فشار الې په توګه نه کاروي او پر ایران د وروستي حد فشار راوستو په تړاو د ټرمپ حکومت سیاست ناکام ثابت شوی دی. د څلور جمعیو هیوادونو او ایران استازي د ایران اټومي پروګرام اړوند هوکړې ته د امریکا بیرته ستنېدو موضوع ارزوي او بحثونه پرې کوي. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال هم لیکلي و چې د سې شنبې په ورځ به امریکا ویانا ته خپل استازي واستوي خو له ایران سره به مخامخ مذاکرات نه کیږي. عامې روغتیا وزارت د کرونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخ دی. عامې روغتیا وزارت وایي هیواد د کرونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند رسنیو ته ویلي دي دوی د کرونا له تیرو څپو مهمې تجربې ترلاسه کړي دي او دا چې په ټوله نړۍ کې د کرونا درېیمه څپه هم پیل شوې ده نو افغانستان هم د دې خطر سره مخ کېدلی شي. د سرچینې په خبره همدا اوس د کرونا وایرس د نوې بڼې 7 مثبتې پیښې په جلال آباد ښار کې ثبت شوي دي. نو ځکه دوی د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته راوړي. عامې روغتیا وزارت د کرونا په تړاو د احتیاط تدابیرو نه عملي کول هم د اندېښنې وړ مسله بللې او په خبره یې ښایي دا مسله مثبتې پیښې ډېرې کړي. یو حمله کوونکي چې د کانګرس 2 امنیتي ساتونکي په موټر وهلي و یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د امنیتي چارواکو په وینا یو حمله کوونکي پرون پر 2 تنو پولیسو چې د کانګرس په محوطه کې په دنده بوخت و حمله کړې ده. د امنیتي چارواکو په وینا یاد کس چې چاړه یې په لاس کې و له موټر څخه تر ښکته کېدو وروسته د پولیسو په ډزو کې لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پولیسو د اداري سرپرست یوګاندا پتمن خبریالانو ته وویل چې پولیس چې د موټر وهلو په پیښه کې ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. د دوهم ټپي شوي پولیس روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی. تر دا مهاله د دغې پیښې انګیزه معلومه نه ده او پولیسو ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. درنو لیدونکو دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاکه او بخښونکي راپسپارم.